او ګوره د ماشوم د خولې نه وایي څه کلمات راوځي، او ګوره طوطي د خولې نه څه کلمات راوځي، او ګوره دا وګوره دا قیسې پرېږدئ. نن سبا خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، داسې کارونه به کېږي چې سړی ورته حیران شي. بل طرف ته به هندوان کافران هم دا کار شروع کړي، بیا ورله جواب ورنه کړي. ګورئ هغو هم دا کوي، هغو هم وایي زموږ دا دین حق دی. نو دا لارو کوڅو کې لمونځونه کول، په داسې ځای کې لمونځ کول چې هغه ځای د لمانځه دپاره مناسب نه وي، بیا ویډیوګانې کول دا غیر شرعي کار دی. ها جمع ولاړه ده، یو ځای کې خلک لمونځ کوي، چا ته ویډیو کړه، چا ته تصویر اوس دغه جدا مسله ده، د هغوی خبره نه کړو، خو چې په خپله د یو ځای ځان له داسې غوره کړی او په هغې کې لګیایي، او بیا وایي لمونځ به چېرته هم نه پرېږدي. یعنې نور هر څه ختم شوي دی، اوس کاڼي ته بره ختلی او کاڼي هم دومره خطرناکې سړی دغه دی راولېږي دي، او په هغې دی لګیا دی لمونځ کوي، ویډیو ته کېږي. او په دغه غرونو کې ګوره څوک را پیدا شو چې د ده نه ویډیو کوي، خو دا پوره په اتفاق باندې دا کار شوی دی، صرف دې لپاره چې دا شی وچلېږي. د الله نه یره پکار ده، او عبادات دا خالص د الله دپاره کول پکار دي. لمونځ چې کې نو دې ځي ته ګوره چې آیا دا د خلکو د تېرېدو ځای دی او که نه. لکه ګوره حرم ته چې لاړ شي، مقام ابراهیم سره لمونځ کول دا سنت طریقه ده، خو اکثر هلته ځای نه میلاویږي. ګڼئ دا نه چې ته بس ودرېږه او نه مقام ابراهیم سره خو زه کوم، دا جهالت دی. د دومره خلکو طواف ته ګډوډ کې، زنانو ته تکلیف جوړی، ماشومانانو ته جوړی، بوډاګانو ته جوړی، صرف دې لپاره زه 2 رکعته وکړم دلته. هغه سنت دی او شریعت تعالی ګنجایش در کړی دی چې ځای دلته نه وي، د مسجد حرام کې چې کوم ځای کې ته ځای میلاو شي 2 رکعته وکړه، ده وایي نه زه دلته یې کوم. ما په خپله کسان لیدلي دي، والله دا ګڼه پیري سره راشي که دا چپه دا احرام تې به راویسي، د بې احرامه ولاړې خو خپل لمونځ پوره کوي، په اظهار تې ویسي، په بد حال راوغورځېږي په کې بیا راپاسې لمونځ پوره کوي. د دې یعنې دې منځ کې به خو نه ده دې چې پکې راولېده او بیا راپاسې توجه برابري، او د نه احرام لاړ، د ده نه په اظهار په رش کې ګډوډ شو، د ده به څه توجه وي مانځه ته. ځکه علم چې دی دا نور دی او رڼا ده، هر ځای کې انسان ته رڼا او جهالت ده تیري دي، چې هر ځای کې سړی په تیرو کې پروت دی، عبادت هم ګډوډي، معاملات هم ګډوډي، اخلاق هم ګډوډي. نو ځکه کوشش دا کوئ چې د جهالت د تیرو نه ځان راوباسئ. د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، په تاسو کې چې څوک یو داسې شي ته لمونځ وکړي چې هغه یې د خلکو نه پټوي، یعنې سترې ته، فاراد احد ان یجتاز بین یدیه، او څوک دا غواړي چې د ده مخې ته تیر شي، یعنې د ده او د سترې په منځ کې، فلیدفعه نو دی دې منع کړي، فان ابا نو که هغه انکار وکړي او بیا هم تېرېږي، فلیقاتلهو نو جنګ دې ورسره وکړي. ولې؟ فانما هو شیطان، ځکه چې دا تېرېدونکی شیطان دی. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیثونه اکثر د صحیح بخاري صحیح مسلم دی، یعنې دواړو راوړي دي. د دې حدیث یو قصه د هغه درته بیانوم، بیا مخکې مسلې بیانوم. قصه دا ده چې ابو سعید الخدري رضی الله عنه د جمعې په ورځ جومات کې و لمونځ یې کوه، دې کې یو ځوان هلک راغی، د ده مخې ته تېرېدو، هغه منع کړو، اشاره ورته وکړه، لاس یې ورته هغه منع نه شو. په دویم پېر چې راغی هغه ورله دې سینه کې دیکه ورکړه، دې سره هغه هلک سخت خفه شو، ولاړ په خلیفه پسې، امیر پسې، مروان پسې. هغه ته یې وویل دلته یو لیونی دی، وایي ولاړ دی ماله چې دی سینه کې ګزار را کړی، نو هغه یې راویې غواړي چې کله راوغوښتو نو هغه مروان ورته وایي دې ځوان ته وایي ته دا پېژنې دا څوک دی دا سپین ږیری؟ هغه وایي نه، وایي دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه. بیا یې د هغه نه تپوس وکړو وایي دا څه قصه وه؟ هغه وایي دی ما منع کړو، یو پېر بیا نه منع کړې، به دویم پېر راغی، ما خو په حدیث باندې عمل وکړو. بیا دا حدیث واورو چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې کله تاسو سترې ته لمونځ کوئ او یو سړی تېرېده غواړي نو منع یې کوئ، نه منع کېږي، جنګ ورسره وکړئ.
د جنګ نه مراد دا جنګ نه چې ټوپک او تمانچه راوله، جنګ نه مراد یعنې د هغه مخکې نه ورسره سختي وکړه. ولې وایي دا شیطان دی؟ څنګه شیطان دی؟ نه کار یې د شیطانانو دی. ځکه چې شیطان کوم چې جني شیطان دی هغه کوشش کوي چې موږ باندې مونځ ګډوډ کړي که نه، دا هم انسي شیطان دی په موږ باندې د مونځ خرابول غواړي. او دغه شان شیطان سرکشه ته ویلی کېږي چې په انسانانو کې سرکشي هغه هم شیطان دی، پیریانو کې چې سرکشي هغه هم شیطان دی. نو دا اوس د ده سرکشي ده چې دی د مونځ کوونکي مخې ته تېرېږي. ها و دې کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله هغه دا ده چې د ده دا منع کول څه حکم لري. بعضو علما ویلي دي دا مستحب دي، یعنې د ده منع کول مستحب دي، که چا دی منع نه کړو څه خبره نه ده. بعض علما وایي نه د ده منع کول واجب دي. ولې واجب دي؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې منع یې که، او امر خو اصل کې د وجوب دپاره کار لازم دی. او موږ سره داسې دلیل بل نشته چې ای د لاسه موږ دا وایو چې دا مستحب دی، بلکې یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دی اذا کان احدکم یصلي، کله چې تاسو کې یو کس مونځ کوي او دې ته ښه غوږ کولاو کوي، فلا يدع احدا يمر بین یدیه، نو نه به پرېږدي یو کس چې ستا مخې ته تېر شي، نه به پرېږدي یو کس چې ستا مخې ته تېر شي. فإن ابى فليقاتله، او چې نه یې مني نو سختي به ورسره کوي، ښه په سختۍ به منع کوي. فإن معه القرین، ځکه چې د سره شیطان ملګری دی نو ښه سختي به ورسره کوي. اول پیر اشاره دې ورته وکړي، منع کول ته دی چې ته اشاره وکړي، لاس به داسې ونیسي. دا بعضو روایتونو کې طریقه راغله داسې به لاس ونیسي، بس خطا شی او دغه طرف ته یې سوچ نه و، نو ده ته پته ولګي چې یاره سړی به مانځه دی. که ته ولاړې او که هغه ته ناست نه بیا راځي، بیا د هغه مخکې نه ورسره لږه سختي وکړه، اول ته لاس نیولو لاس ورته داسې کړه، دا مخکې نه سختي، بیا نه مني دیکه وله ورکړه. امر دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم. او ځکه دلته علماو دا مسله ذکر کړې ده چې یو سړی دی په منځه ولاړ دی او بل د هغه مخې ته تېرېدو او هغه له سینه کې داسې دیکه ورکړه او که سړی مړ شو، کېدای شي کله هسې یو بانه خبره بانه جوړه شي، لکه موسی علیه السلام چې هغه سړي له سوک ورکړو هغې د لاسه څه شو مړ شو، او ته یو سړي له دیکه ورکړې او د هغه هسې مرګ وخت را نږدې او سړی څه شو مړ شو. مسله قاضي ته لاړه، په ده باندې دیت نشته، ځکه چې ده چې دا کوم کار کړی دی دی د شریعت د وینا مطابق کړی دی، نو داسې قصدن هغه له څه ګزار نه ورکوو چې مړ کوي. نو ځکه دې ځکې علما وایي چې دې ځکې بیا ده باندې دیت نشته، د دا وینه چې دا هدر ده. ښه دلته بله مسله یاده کوي، یو سړي ځان ته سوتره ایښودې ده او د ده او د سوترې په منځ کې یو کس تېرېږي، ته دومره حرکت کولی شي د دغه ځینه د سوترې پورې اخوا او پسې نه ځې، یعنې لاس ته ورته داسې ونیو، ښه لږه فاصله پکې پاتې ده، سوتره لږ اخوا پرته، حالانکې سنت طریقه ده چې سوتره نږدې، ته لږ که معمولي داسې یو قدم واخلې دې کې هم څه حرج نشته، خو دا نشته چې ته پسې ځې مخې ته او قدمونه والې، دا نشته. ښه سوتره دې مخې ته نه ده پرته، که تا د اول سر نه یې ښودي نو تا په خپله غیر شرعي کار کړی دی، په یو داسې کار کې واقع شوی چې هغه د شریعت خلاف دی. او کله داسې وشي چې ته امام سره دې مونځ کو او امام سره چې تا مونځ کو 2 رکعات یې راګیر کړي 2 دنه پاتې شوي دي، امام سلام وګرځو په تا 2 رکعات دي، اوس ولې ته سوتره نشي اګودی، ته معذور یې. نو که داسې ټیم کې څوک تېرېږي مخې ته خو سوتره نشتي، نو ته چې کوم ځای کې ولاړې کوم ځای کې چې ستا خپې دي د هغه ځای نه واله د سجدې د ځای پورې یا 3 سنګلې چې فاصله چې په دې کې ته کس منع کولی شي، خو دې نه اخوا ورپسې نه ځي، یعنې چې ما ته یاره امر شوی دی او زه به اوس ځم اخوا. دلته یو سوال زړه ته راځي، یعنې یو سړی د مونځ کوونکي مخې ته تېرېږي، دی د ګناه کار کوي، په دې خو موږ پوه شو،
خو شریعت ما او تا ته ولې وایي مونځ کوونکي ته چې ته یې منع کړه، په دې کې څه حکمت دی؟ خو بس تېر شو لاړ، یعنې ګناه یې وکړه، ختمه شوه کیسه کنه. ولې ما ته شریعت وایي او دومره په سختۍ راته وایي چې ته ورسره سختي وکړه که دی نه منع کېږي؟ اخر دې کې خو بس حکمت وي که نه، ځکه چې د شریعت احکام دا د حکمت نه خالي خو نه دي. اولنی حکمت دی کې دا دی چې دا تېرېدونکی د ګناه نه بچ شي، یعنې چې ما ورته یې منع کړو او هغه به نه تېرېږي یا تېر به نه شي، نو د ګناه نه به څه شي؟ بچ به شي. او غټه ګناه ده، وړه ګناه خو نه ده چې 40 کاله سړی انتظار کوي او د هغې نه بعد به بیا تېرېږي، معنی دا چې دا ډېر لوی جرم دی چې 40 کاله ورته یو سړی ودرېږي. دویم حکمت دی کې دا دی چې زما او ستا چې موږ په دې مانځه ولاړ یو چې زموږ دا مونځ ګډوډ نه شي بس. او دا حکمت د دې اولني نه زورور دی. یعنې ولې شریعت ما ته وایي چې ته پلانې چې ستا مخې ته تېرېدونکی دی منع کړه، د دې د لاسه چې زما په مانځه کې خلل واقع نه شي. او دا کېږي داسې، یعنې سړی دا وایي که زما مخې ته خلک تېرېږي را تېرېږي زما په مانځه کې خلل نه راځي، دا داسې دروغ وایي. او قسم پې د خورم دی دروغ وایي. څنګه خلل نه راځي چې یو ځای کې شور جوړ شي، شور ستا مخې ته څوک تېرېږي ناسې شور جوړ شي، ستا ذهن ګډوډ کېږي که نه؟ ګډوډ کېږي. کله سړی مانځه کې ولاړ یو ماشوم جومات ته راشي او شور وکړي، تشویش سړي ته پیدا شي، لکه دا موبایل چې اوس وکړنګېدو داسې وکړنګېږي په مانځه کې. مونځ خو لا سړي توجه خالص د الله طرف ته، دې درس کې چې ناست یو که نه دلته چا موبایل وکړنګېږي یا څوک اخوا دېخوا شي، ټولو توجه ګډوډی شي. نو دا به دې هسې د ځان نه خبره کوي، سینه زوري به کوي چې نه زما مخې ته څوک تېر شي زما په مانځه کې خلل نه راځي. لازم چې مخې ته څوک تېرېږي نو په مانځه کې څه راځي؟ خلل راځي. د هغې نه بعد حدیث راوړی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو مسله دا یاده کوي، اگر که دا تېرېدونکی ماشوم یي، لکه بعضو دا خبره ذکر کړې ده، ما بعضو کتابونو کې هم لیدلې د علماو بعضو لیکلي ده، وي ماشوم خیر دی. خو د حدیث کې دا دي چې حدیث کې مار ټکی راغلی تېرېدونکی. اوس دا وضاحت رسول الله وسلم نه دی کړی، نه ورسره دا قید لګولی چې هغه تېرېدونکی چې هغه بالغ وي، ماشوم نه، داسې څه نشتي. نو ماشوم به هم منع کوي. بله ده که څوک دا ووایي چې یاره دې سره خو مونځ نه باطلېږي، دلته خبره د باطلېدو نه ده روانه، خبره د دې روانه چې شریعت چې تا ته کوم خبره کړې ده په هغې عمل کول دي. یو ده. دویمه دا ماشوم به هم یې زده کړي که نه چې تېرېده څه دي؟ حرام دي. ماشوم ته به یې نه ښایو. ځکه ګوره زمونږ ډېر ځوانان به ویني هغه په دې مسله نه دي پوهه، وجه د هغې دی چې په وړوکوالي کې هغوی د خلکو مخکې منډې والي راولي، چا سره منع کړي نه دي. و چې لوی شو هغه ته هم نه دی خبر، نو هغوی زه چا منع کړی نه یم جومات کې کته به راتلو. او دا حقیقت دی، زموږ جوماتونو ته لاړ شه چې یو چا مخې ته تېرېږي څوک درته هېڅ هم نه وایي، نه دي خبره دې مسلې. انتهایي په دې مسله کې موږ کمزور یو، که څوک پې خفه کېږي هسې به خفه کېږي، دروغ خو نشم ویلی چې نه دا مسله موږ کې ښه ده. حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دی وی اقبلت راکبا على حمار اتان، زه په خرې باندې سور وم او را روانو. اتان په عربۍ کې د په خرو کې چې کوم مادهی مؤنثي په عربۍ کې ورته اتان ویلی کېږي. وانا یومئذ قد ناهزت الاحتلام، او په دغه ورځو کې